أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قرآن شریف کې رب العالمین د یو ټکی بار بار ذکر کوي چې هغې ته تقوا وایي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تقوا ډېر لوی زور ورکړی دی. او د پیغمبر علیه السلام چې څومره خطبې دي ما چې څومره پورې وکتلې، که د جمعې تقریر دی او که د اختر تقریر دی او که په استسقا کې نبی علیه السلام تقریر او بیان کړی دی او که د نکاح خطبه ویلې ده، نو په ټولو کې د تقوا ذکر دی. یو تقریر د نبی علیه السلام داسې نشته چې هغې کې د تقوا ذکر نه کړی. نو نننۍ جمعه کې تاسو ته د تقوا متعلق بیان کو. د تقوا یوه خبره خو هغه ده چې هغه د علماو د طالبانو سره تعلق لري، خو اوږده خبره ده، درته نه وایم، هغه ګرانیږي. بیا جمعه کې خو عام وروڼه ناست دي، نو د هغې په مقصد به د عام وروڼه پوه نه شي. خو د تقوا متعلق هغه خبره درته کوم چې په کومه تاسو ورسېږئ او څه مقصد تی والی. تقوا وایي څه ته او د تقوا فایده څه ده، او یو څو مثالونه به دله درکم. دا درې خبرې. تقوا اصل کې د یو شي نه ځان ساتل منې ته وایي. په عربۍ کې د دې کتاب د غاړو ته چې کومې کانټې لګولي دې ته وقایه وایي. دې اصل ماده ده، وقایقي وقایتن. دې ته وقایه ولې وایي دا کانټې چې مونږ چو؟ ځکه دا کتاب بچ کوي، د کتاب حفاظت کوي او کتاب د شلیدلو نه منع کوي. نو چې په کم سیس کې منعي او کم سیس کې بچوالی وي او کم سیس کې پریزي، پریزم سړی ځان د ډېرې سیزونو نه منع کوي، نو بس دې ته تقوا ویل کېږي. د شریعت په اصطلاح کې تقوا څه ته وایي؟ په شریعت کې اصطلاح کې تقوا دې ته وایي چې د ګناه نه سړی پرهیز وکړي، د ګناه نه ځان بچ کړي، د ګناه نه ځان منع کړي. وره دا ټولې خبرې پکې راغلې. د ګناه نه یې پرهیز وکړه، ګناه نه یې ځان منع کړه، ځان یې بچ کړه د ګناه نه، او د الله نه یې یره وکړه. ځکه د چا په زړه کې چې یری، نو دی بیا د خطرناکو او د غلطو کارونو نه ځان ساتي، ځان بچ کوي. د خدای نه یره کول، د الله نه داسې یره کول چې که هېڅوک هم نه او ستا په زړه کې دا راشي چې یو الله موجود دی، که دا ګناه کوم ما نه خلک نه خبرېږي خو یو الله موجود دی، نو د یرې سره پرهیز او منع لازمه یي. بیا خامخا سړی بیا پرهیز کوي د ګناه نه، او خامخا ځان د ګناه نه بچ کوي او ګناه نه ځان منع کوي. دغې ته تقوا ویل کېږي. یو څو یې مرتبې دی، هغه به درته وروسته ووایم. یو څو مثال یې دله در کوم. اوس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی حضرت عبدالله ابن عمر. دا د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه نږدې صحابي دی او لوی سړی دی، ځکه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی. خو بس بیا خو په خبره کې شک نشته، او ډیر زیات احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنه نقل دي، لږ نه ډیر احادیث د حضور پاک. او خپل کور هم نو ګورئ، د پلار کور هم خو د هر چا ځان لی، نو جومات کې به بس د نبی علیه السلام په جومات کې به پروت و، او جومات کې یو حصه وه د جومات نه بار، جومات سره تړلې وه خو د مانځه د ځای نه بار وه. هغې کې به دا طالبان او دا صحابه چې د مسافر به رالل، او یا کم طالبان به د نبی علیه السلام نه به سبق زده کو، نو په هغې کې به عموما دوی پراتو، صفه به یې ورته وي، دی به هم هغې کې پروت. نو حضور پاک ته نږدې ډېر و. نو یو ځل په یو لاره روان دی، یو غلام د ګډه چیلی سره ده ته خو پته ولګېده چې دا غلام دی دا ګډه چیلی د ده نه دي،
پردی دی د مالک دی د مولا دی هغه ګډه چیلې سرولی نو دی په امتحان کوي ازمایش په کوي نو هغه شپونکي ته وای وی هلکه یو ګډ را باندې را خرڅ کا وی صاحب دا خو زما نه دي دا خو زما د سردار دی زما نه دي څنګه در باندې خرڅ کم بې د هغه د اجازت نه دی خو پې اوس امتحان کوي مړه وی پیسې به والې جیب کې به واچې او دا ګډ مونږ اوس دلته ستا مخکې وروته غوښه به در باندې مخورو نو یې صاحب پردې شی در باندې څنګه خرڅ کم وی څه پته لګي دومره ګډان دي که مالک دنه تپوس وکړو نو روک شوی دی دا په امتحان کوي ګورې ښه معلومه یې وی څه پته درته لګي مالک ترې څه پته لګي که مالک تپوس وکړو په دې 200 ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي وی روک شو شرمه خو تختو یا روک شو رانه پته نه لګي اوس هم خلک داسې کوي پردی مال ورسره او سبانی ورته جوړي کې امانت ورسره پردی وي هلکه زما هغه امانت یاره جي غلی روک شو ضایع شو د مالک نه غلا په دې طریقه کوي نه ورته وایي اوس امتحان اخلي وایي مالک ته ووایه که نه چې دا روک شو مالک دې دلته کم دی ستا نه خو نه خبرېږي نو هغه شپونکي مخ بل طرف ته واړو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وایي مالک خو مې واقعي دلته نشته خو این الله الله څه شو الله مې کوم ځای دی دا تپوس دنه کوم مالک خو نشته خو فین الله الله مې څه شو او شی کړله او روان شو ته عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی متقي دی د خدای یره پکې ده دې ته تقوا وایي دا د تقوا مثال هېڅوک نشته او ستا زړه کې چې دا تصور قایم شو چې که بل څوک نشته نو زما رب شته زما الله شته او ما ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادوي او په داسې ځای کې یادوي چې هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه نو سترګې وبهېدې اوښکې د سترګو نه لاړه هېڅوک نشته چا نه یریږي نه هېڅوک نشته چا ته خپل عبادت ښیي نه ریا نه کوي چاته ښودنه د عبادت نه کوي خالیا هېڅوک نشته یو دی دی یو الله دی ففاضت عیناه نو دی وجاړي خدای ته اوښکې وبهیئ نو چې تصور دی دا په زړه کې قایم کو چې هېڅوک نشته لوی الله شته او په دې خپل زړه کې د الله یره راوسته که دا ګناه کوم هېڅوک مې نیني څوک هم نه خبرېږي الله خبرېږي او الله هغه ذات ته چې ما موقع په موقع نیوې هم شي ما نه دنیا کې هم تپوس کولی شي ما نه آخرت کې هم تپوس کولی شي زما سټوکې هم د هغه په لاس کې دی او زما د بچو سرونه هم د هغه په لاس کې دي او زما عزت او زما مال هم د هغه په لاس کې دی او زما روغ صحت او ژوند د مرګ هم د هغه په لاس کې دی او د آخرت خوشحالۍ او تکلیفونه هم د هغه په لاس کې دي نو ولې خدای سره مقابله وکړم لوی الله مې ویني ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لوی مرتبه چې خینو دا وی ان تعبد الله کانک تراه داسې عبادت وکړه لکه چې ته خدای وینې فإن لم تکن تراه فإنه یراک او که دا سوچ نشي قایمولی نو دا خو قایم کړه چې ما خو الله یې نه کنه زه عبادت کوم ما خو الله یې نه ما نه خو الله خبرېږي دا الله نه پټ نه دا سوچ په زړه کې قایم کا نو چې دا سوچ دې په زړه کې قایم کړی د بهترینه خبره بله نشته مونږ خلک چې د پولیس مخکې غلطي نه کوو ولې نه کوو یریږو چې دا پولیس مې گرفتار نه کړي د جج مخکې په ادب ولاړ یو ولې که د جج مخکې لږه غلطه خبره وکړو نو وي به چې دا خو کنټمپټ اف کورټ دی یعنې څه ورته دوی وایي د توهین عدالت او بس راشه جیل ته دی اچوم او د وزیر او د بادشاه او د گورنر مخکې دوک ولاړ یو پولیس افسر مخکې دوک ولاړ یو فوجي افسر مخکې دوک ولاړ یو ولې که لږه غلطي کوم خو اتکړی ورسره لاس کړي اوس مې جیل ته اچوي دې ته یره وایي دا د دنیا یره او تقوا شوه نو د دې نه لوی طاقت د پولیس نه او د فوج نه او د گورنر نه او د صدر پاکستان او د جج نه لوی طاقت د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی بس چې دا تصور ستا قایم شو چې هېڅوک نشته الله شته زما هر څه نه خبرېږي او ماله سزا راکولی شي بس هذا هو التقوا تقوا هم دغه شی دی دې ته تقوا ویل کېږي او بیا مختلف مرتبې دي نو هغه هلک څه وایي وایي که مالک مې نشته نو فین الله الله څه شو الله خو مې شته
وی ټیک شو بس ما د امتحان اخیسته اوس به خبرې کوو دا ته چا غلامې وی صاحب د پلانکي سړي لاړ مدینه شریفې ته عبدالله ابن عمر هغه ته وی ستا یو غلام دی ورسره ګډې چیلی دي پلانکي ځای کې سرولې وی یو وی دا راباندې خرڅ کړه دا غلام ملم او دا ټولې ګډې چیلی مخلم ډېره ښه ده تاجران سوداګر هم داسې کوي د غلام دومره پیسې دي او د ګډو چیلو دومره کېږي ورشه ویې ګوره ما ویډیو کتلې دي ټول هغه ګډې چیلی هم ترې واخېستې هغه غلام هم ترې په بیه واخېست غلام راغی خپل مالک لا ویسته ته عبدالله ابن عمر په بیه مان اخېستې سره د دې ټولو ګډو چیلو هلته ځه عبدالله ابن عمر له راغی تازه واخېستم سره د ګډو چیلو یو وی داسې ده ستا کې ما تقوه ولیده تا کې مې د خدای یره ولیده لہذا زما را طرف نه ته آزاد آزاد شوې بس د غلامۍ د جون نه ووتې او دا چې څومره ګډې چیلی دي دا مې تا ته وبخلې دا م ستا ریزه ځان لی سره وه دې دنیا کې یو مثال شو چې بنده پې دومره خوشحالېږي الله به پې څونه خوشحالېږي رب العالمین به پې څومره خوشحالېږي نو تقوا اوچت شی دی جناب مونږ کې تقوا نشته پرهیزګاري نشته په دې سعودي عرب کې په دې مکه او مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې کیمرې لګېدلې دي ځای په ځای په هر استن کې تقریبا نینو په دویم استن کې یو کیمره ده او مختلف قسم کیمرې لګېدلې دي دې دپاره دا کیمرې لګولي چې څوک غلا ونه کړي چې ته هلک سړي ته ښځې ته لاس وانه چوي چې ته جینۍ سړي ته په غلط نظر ونه ګوري څوک چا سره ظلم ونه کړي نو هغې کې کیمرو کې هغې ورته باقاعده دننه ناست دي هغه پکې ښکاري او بیا خفیه پولیس یو قسم نه څو قسمه ایجنسۍ لګیا دي په حرم کې څوک په مانځه به ولاړي تا سره خوا کې څوک به طواف کې ګرځي او چا سپینه جامه ده څوک یو شکل څوک بل شکل خو چې هغوی ته په کیمره کې پته ولګي چې دا سړی غلطي ده په ده کې نو بس هغه ادارو والا ته وایي چې پلانکې سړی د شا به یې راوینیسئ پلانکي ځای کې ناست یا پلانکي ځای کې طواف کوي دغه د هغې پسې ولګي خوله کې ونیسي نو هلته کې ماته یو ملګری وایي ما ته وی شیخ صاحب وی ته خبرې دا دلته دا کیمرې لګېدلې دي نو ما ته خو پته به ما وی ګوره ډېر د احتیاط ژوند به دلته تېروو ښه نه ورتلې وو پته ورته نه وه ما ولې وی دې کې هر څه ښکاري وی ما اورېدلي دي چې څوک غلطي وکړي فورا یې نیسي ما بالکل نو دې وجې نه ته داسې ډېر په احتیاط دلته ژوند تېروي یو ما دې کیمرې نه د پاسه یو بله کیمره هم په تا د پاسه لګېدلې ده کیمره د چا ده د رب العالمین ده هغې کې الله ته ښکاري دا کیمره ده که غلطي دې وکړه نو او به دې نیسي سزا به یو میاشت به دوه به شپږ میاشتې کال به خوشې به دې کړي خو مې د الله هغه سزا ګوره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده هغې نه بیا بچ کېدی نه شي دا تصور پړه کې قایمول چې زما د پاسه د الله یو کیمره ده او که زه ځان لیم که زه ښځې سره یم که زه بچو سره یم که پردی مال می مخکې پروت دی نو زه به دوک ژوند تېروم نیغ ژوند به تېروم غلطي به نه کوم یعنې د الله په کیمره د الله ته ښکارم ما نه بیا رب العالمین تپوس کوي دې ته تقوا ویلی کېږي ګناه نه پرهیز ولې د ګناه نه پرهیز کوې ګناه نه منع کول ځان ولې د ګناه نه ځان منع کوې دا به تصور قایمې چې رب مې ویني او رب ما نیولی شي او د رب د کیمرې لاندې یم زه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے د ایمان خاوندانو الله نه ویریږي تقوا اختیار کړئ ګوره موږ معنا د یری کوو سړی ویریږي نو د شي نه ځان ساتي که نه ځان بچ کوي هغه بچوالی پکې راغی را تقوا هغه خپله معنا پکې راغله ځان بچ کوي اتقوا الله الله نه ویریږي او بیا څه وایي حق تقاته د الله سره مناسب چې کومه یره ده دوه قسمه یری یو د سړي نه د بل نه یریږي د هغه د ظلم د وجې نه ته یریږي چېره دې ظالم دی په ما ظلم کوي مار نه یریږي یاره چک را باندې لګوي سپي نه یریږي یاره چک را باندې لګوي لړم نه یریږي یاره چک را باندې لګوي دشمن نه یریږي یاره خراب مې نه کي نو دا د ظلم یره ده د الله یره داسې نه ده حق تقاته چې تعظیم ورسره د الله د هغې مثال به هم درکړم لکه پلار نه سړی یریږي نو پلار نه یره دا ولې که دا غلطي وکړم پلار راته غوسه کېږي وایي مې نو د پلار هغه وهل او غوسه ده ظلم نه ده دا یره چې د زوی په ذهن کې د پلار نه ده د تعظیم والا یره ده دا ډېره خطرناکه یره زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي زه په خپل ژوند کې هغه دوه ځله والی یم لا ماشوم وم یو ځل مې سبق نه پټ شوی هغه به سبق له راځم سبق نه پټ شوی نو زما خیال نو
ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دې د مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیغ هغه وخت کې خو یې ځواني وه دې جومات کې به د مازدیګر مونځ کوو نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټۍ اوچته کړه چې ټس شو په دا ملی وواله چې مې وکتل دیو منډه مې کړی زه راپسې د جومات ته رالم او یو ځل یې رانه سبق اورو نو سبق راته پوره نه و یاده نو هغه اوږدې تسبیح ووې ورسره نو په هغه اوږدو تسبو چې شلق شو ویې والمه نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل داسې راله راتاو شوې دوه ځلې په زندګۍ کې زه والم د دې نه زیات یې نه یم والی والد صاحب مې ډېر غوسه ناک و هغه ډېر وال کړي دي لیکن باباجي دوه ځله والم تاسو یقین وکړئ د هغه دوه ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و غلطي به مې نه کوله یارېدم چې خو هغه یاره کومه یاره وه هغه د هغه عظمت یاره وه زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وی دا ما سره ظلم نه کوي زیاتې را سره نه کوي دا ما له خیر را کوي او هغه خیر یې ما ته الحمدلله هغه په خپل انداز باندې ومرساو هغه خیر یې ما ته ورسو الله یې د هغې اجر وله ورکړي خدای دې وله د هغې اجر ورکړي په قبر کې هغه خیر یې ما ته ورسو د هغه د عظمت یره ده د عظمت او د لویه یره ده پلار که زوی وهي ظالم نه دی نه غېږه ورته ما کنځل ورپسې مه کوه د عظمت یره وکړه دا تا ته ښه لاره ښیي نو یو د مار لړم نه یېرېدل یو د پلار او د استاد نه یېرېدل د پلار او د استاد یره جدا د هغې کې ظالمیت نشته او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عظمت پړه کې کېږي چې الله ډېر لوی دی ګورئ ډېر لوی ذات دی ګورئ چې دا ما له سزا هم را کوي نو دې کې هم د الله حکمت دی غلطي زما ده د الله نه ده ظلم الله نه کوي ان الله لا یظلم الله پټې ظلم هم نه کوي نو حق تقاته الله نه ویریږه خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده ظالم به ورته نه وی ظلم والا یره به پکې نه عصمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی ما سمئ ما د دوزخ نه بچ کوي که دا سزا را کوي دوزخ نه مې بچ کوي او که دا دنیا کې کړاو را کوي د قبر د لوی تیارې نه مې بچ کوي او دا دنیا کې که سزا را کوي د زنقدن د لوی سخت نه مې بچ کوي او که دا دنیا کې سزا را کوي پل صراط او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه مې بچ کوي داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې د یو مریض اپریشن کوي ګوته باندې اپریشن کوي نو ظاهر کې خو دا مریض چغې وایي او خو ګوته یې راله خوږ کړه ویسېرله او درمن یې کړمه لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن د هغه د فایدې وي که د هغه د نقصان یې ته اوس وایه فایدې وي دا لږ غوندې نقصان به دله درکړم دا یو بند به دنه کټ کړم لیکن ټول وجود به دې بچ شي لږ غوندې تکلیف به درکړم ګوته به دله وسیرم خو دا نو به ترې وباسم ټول وجود به دې ټیک شي معمولی غوندې اپریشن به دله وکړم دا سرمن به دله چخه کم لیکن ټول وجود به دې بچ شي دقه رنګې د رب العالمین ذات دی دنیا کې لږ تکلیف به دله درکم سختی به دله درکم بچی له به دې ورکم تاله به درکم بیماري به راولمه خو هلته دې ټول وجود بچ کومه چې ټول وجود دې د کینسر نه بچ شي او د آخرت او د قبر او زنقدن د عذابه دې بچ کو نو چې داسې ذات ته وایه نو داسې ذات په زړه کې عظمت پکار دی که نه دی پکار نو دغه عظمت سره چې پړه کې کومه یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی په لاره ځي او دا مشهوره واقع ده او ډېرو کتابونو لیکلې ده نو د یو کور کې د ښځې او د لور او د مور په منځ کې بحث و او دی ورته دقسې دروازې سره ودرېده نو هغه مور دی لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه لور ورته وایي امیرالمؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې اوبه به نه اچوې مور ورته وایي بچې امیرالمؤمنین دلته کم دی اخو تا نینی وی مورې که امیرالمؤمنین عمر نشته د هغه خدای خو شته که نه د هغه خدای خو مې اینې که نه دا تقوا شو چې الله ویني په سر باندې د امیرالمؤمنین عمر نشته د هغه خدای خو شته هغه خو م ویني که نه بس عمر چې کور ته راغی بیبي ته یې وی پلانکي کور کې نښه یې واچوله ته لاړ شي یو جنۍ د معلومات واله چاته په نکاح خو نه ده ورکړی مور چې لاړه د عمر بیبي وی نه یو جنۍ شته پکې او چاله نکاح شوې نه ده وی دا زه خپل زوی له عبدالله ابن عمر له په نکاح اخلم اوهو هغه د شپونکي کورنۍ والا جنۍ ده خو ګډو چیلی سره وی نورې خبرې به نه کوې بس شپونکي لور ده او کار څه ده لکې تقوا پرته ده تقوا بیګې ما تقوا لیدلې ده هغه جنۍ ورته په نکاح کړه الله څه چل وکړه ګور اوس تقوا چا په خاون کې هم تقوا په ښځه کې هم تقوا الله د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی خو ډېر لوی سړی دی
هغه خدای پیدا کړ، د عدل و انصاف بادشاه خدای پیدا کړ، د ثمره او د نتیجه میوه شو. میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو، د بادشاه نه مخکې به یې داسې جامې اچولې چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به یې نه استعمالوله، داسې ژوند یې تېر کړی. او چې په جوړه به معمولي ګرد و غبار پرېوته نو زر به کور ته ننوت، به یې بدله کړه او بله به یې واچوله. او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي، داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به بدلولې او بیا به دوباره به یې نه اغوستلې. او قیمتي اس، قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران. او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله، ښځه یې مخامخ ځان ته کېنوله. فاطمې داسې کار دی چې یو خبره درته کوم، په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت. تا ته یو خبره کوم، ته ځوان او پیغلی او دې وخت کې ځواني ده، نو که ته بل خاوند کول غواړې نو زه به تاله طلاق درکړم، بل خاوند وکړه. وایي سړیه چې بادشاه شو اوس ملرکې چې بادشاه نه وي نو ځان سره دې ساتلم، او چې اوس د خیر ښېګړې وخت راغی بادشاه شم اوس طلاق راکې. وایي نه په دې وجه نه، اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولی دی، خواهشات ختم، بس ټینشن چې راشي که نه نو خواهشو تختی، ټینشن دی، ټینشن زما په دماغو دی، ما نه خواهش تختولی دی، ستا حق نشم پوره کولی. نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی. او ته ځوانه جینۍ پیغله نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه، ستا نشم پوره کولی، زما شهوت ختم شوی دی، د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی. ښځه هم د عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه، وی ایس حق دنه نه غواړم، بس تا سره ژوند تېرول غواړم، هېڅ پروا مې نشته. وی ښه نو بیا به یو چل کې، وی ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې، او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه م راوړه چې بیت المال ته وقف کړو. دا ستا ورور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړي دي، هغه هیرې وي، جواهرات و، سره زرو، سپین زرو، تاجونه و د سرو زرو، امیلونه و د سرو زرو، کمربندې وي د سرو زرو، هغه د کروڑونو روپو مالو. وی ډېره ښه ده، هغه ټول راوړل، عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل، او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه یې راوغوښته، وی دا یو څه د بیت المال کې داخل کړه، ژوند یې داسې تېر کړه. نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته، نو مونځ لږ یو پوټې غوندې لیټ شو. نو خلک وپوی چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي یا څه ضرورت مې و. وی څه ضرورت دی، وجود دې م رپېږي. وی دغه یو جوړه جامې مې دي، نورې نه وي. نو دا خیره نه وي، غسل خانې ته ننوتم او مې لمبل، نو بیا مې ځان له دا جامې ووینځلې. نو په غسل خانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ته لاړې، نو مې واغوستې، نو تاسو لمانځله راغله. داسې ژوند دی تېر کړ. او چې تر څو جم دی عدل و انصاف خو څه کوې، ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي. نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته؟ تقوا کوه، په قانون نظام سمیږي، خو قانون چې څوک چلی هغې کې تقوا نشته، قانون چې څوک نافذ کوي په هغه کې تقوا نشته، قانون حکمرانی چې څوک کوي هغه کې تقوا نشته، نه چلیږي. صدر ته وګوره، وزیر اعظم ته وګوره، وزیرانو ته وګوره، ممبرانو ته وګوره، او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره، حیران بشي. یو قصه مې یو ځای کې کتله، یو سړی چې تر بار ملک نه راغی، د شپې د بار ملک نه راغی، ځان له ټکسي ونیو، پکې سامان مامان ورسره او هغه کور ته ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه ودرېږه. کوم ځای نه رالم؟ یې دوبۍ نه رالم، سعودي عرب نه رالم، سامان چک کوو، سامان چې دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوس، هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چک کو. وی کسټم مسټم پرېږده موږ به چک کوو. یاره جي شپه ده و، یخني ده و، ټوپک تماچې پرې راویستې، وباسې سامان که برابر دی، چې جیب کې څه نغدې پیسې وې هغې ته واخېستې. اوس دا زمونږ کار دی. مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی و، ګډې ته بوتلی و، ګډ هغه غریب لاړ تاڼې ته لاړ، تاڼه کې پولیس سره رپورټ کو چې دغسې زما ګډ مانه غلا شوی دی. تاڼهدار صاحب څه شوي؟ تاڼهدار صاحب خو په کوارټر کې دی. ډېره به چې ودرېږی را تاڼهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم، زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی م. چې کوارټر ته ورغې دروازې ووهله او په کوټه ور دننه شو، نو ګډ د تاڼهدار د کټ پې پورې تړلی، پې پورې تړلی. او دی خیر دی، وی چې بس لاړم السلام علیکم. نه ووایه که نه څه مسله وی بس مسله حل شوه،
دغه حال دی. بره واپسې لږ لاړ شه، منبر له لاړ شه، منبر له د صوبې ما پکې دننه وخت تېر کړی ما ته پته لګي، او ورپسې د قومي له لاړ شه، او ورپسې وزیر له لاړ شه، او ورپسې منبرانو له لاړ شه، وزیر اعلی او دې ټولو پسې لاړ شه. نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی، تقوا نی، تقوا د خدای یره نی، انصاف نه قایمېږي. څه شي قایم قانونونو باندې کار نه کېږي، قانون به زر جوړ کړي، 2000 قانونونه جوړ کا، نو څه پې چې انصاف نیسه کې وسه لکه تقوا نشته چلی پچا، لکه د خدای یره نشته چلی پچا. تاسو ګورئ په دې خپل وطن کې چې چېرته ګورنر وزیر اعلی رواني ټول روډې ورته کولو کړي، داسې ده که نه ده؟ غریب ته یې خواشه دې خواشه وزیر اعلی صاحب روان دی، ګورنر صاحب روان دی، صدر صاحب روان، ټول روډې ورته بلاک کړي. دا ولې؟ ولې هغه یو انسان دی، ته انسان نه یې، ټول روډ دې بلاک کړی دی. سعودي کې خو دا شی مونه دي، هلته کې خو چې سره باتي بله شي نو د وزیر اعلی ګاډې به م ولاړې او د عام به م ولاړې. هلته خو چې سره باتي بله شوه، ما خو چې څونه لیدلي په مکه مدینه کې نور ورنه یم خبر، نو د ګورنر ګاډې به م ولاړې او د پولیس به م ولاړې، ټول به ولاړې. دا نشته چې پولیس والا افسر دی او شابه لار ورته خالي کړه. یاره پرته ده پړه کې، د حکمران یاره ده یا د خدای یاره ده، خو یاره پړه کې پرته ده. دلته یاره نشته، یاره چې راله یاره. زه اکثر یو خبره کوم، زه چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره یې نو ګورئ هغه هم دوک ولاړې غوزار نه کوي، داسې ده که نه؟ او چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره نی نو ښکرې اړمې کې سړی وروالیوځي. تقوا یره به کې د الله نه، منه به کې، پرهیز به کې د الله نه. نو عمر ابن عبدالعزیز نشته اوس هغه، نه مونږ کې شته او نه بل کې شته، ټوله عامه خبره ده. هغسې څوک دي؟ نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخ بم په ګډو چیلو حمله نه کوله. بیا خو ګوره د الله د طرف نه عدل چې لاندې عدلي، د الله د طرف نه عدل و انصاف بیا قایمېږي. میزان د عدل الله سره دی. نو یو ځای کې چې د شر مخ په چیله حمله وکړه، نو شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. دا ملګرو ورته وی تا ته څه پته لګي؟ موبایل خو هغه زمانه کې نه وي، نو اخبار او ریډیو، تا ته څه پته لګي؟ وی بس ما ته پته ولګېده، اوس وفات شو. وی چې تر څو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه نو زمونږ شرمخان به زمونږ ګډ چیلو سره یو ځای سرېدل، او چې نن شرمخ په چیلې حمله وکړه نو پته ولګېده چې د الله د طرفه د انصاف حکومت ختم شوی دی. چې معلومات یې وکړل بعیني هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. او ښځې څنګه عجیبه وه چې دی وفات شو، د بیت المال چې کوم سکرټري دی ناظم الامور هغه راغی او ښځې ته وله وایي بیبي ستا خاوند چې تا نه څومره جامې او کالیګان اغوښتي وو هغه ټول ما بیت المال کې په یو الماری کې محفوظ ایښودي دي. اوس خو د خاوند مړ شو، نو که د خوښۍ هېڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټولې جامې هیرې جواهرات او هغه کالي او سره د لوس راوړه. هغې وی نه، ما د خاوند په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مړ خاوند سره وفا کوم. چې د قیامت پر ورځ زما سترګې د خپل مړ خاوند سره لګي نو چې وفایي بې وفایي پکې نه. نو دا د هغه شپونکې جینۍ تقوا وه چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړې وه. هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې وه چې صحابو ټولو کې تقوا وه چې پوټې ګناه به تېر شوه په یو منډه به نبي علیه السلام له رالل، د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده، زما باندې د خدای حد قایم کا. پوټینی ګناه چې ته په لاره کې دی او صحابي نه شوي پوټینی غوندې ګناه، او راغی نبي علیه السلام ته وایي وی په ما د خدای حد قایم کا، ما نه غلطي شوې ده. نبي علیه السلام ورته غږ ونه کړ. نو منځو شو، نو بل منځو شو، نو بل منځو شو. دی به دې میاشت کې راغی د الله رسوله په ما د خدای حد قایم که ما نه دا پلان کې غلطي شوې ده. نو چې منځونه پوره شوې دلته راشه تا څه وی؟ وی ما نه دا غلطي شوې په ما د الله حد قایم کا. وی مونږ سره خو دې منځونه وکړل که نه وي؟ او وی دا هغه غلطي دومره غټه نه و په دې منځونو د خدای هغه ګناه راجولی. حضرت ماعز اسلمي رضی الله عنه وی د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده، یو زنانه سره ته بدعملي شوې ده. نبی علیه السلام مبارک ته مخ بل طرف ته واړو، دی بل طرف ته راغی وی ما نه دا غلطي شوې ده. هغې ته بل خوا مخ واړو، بیا راته وشو ما نه دا غلطي شوې ده. هغې ته بیا مخ واړو. مطلب یې دا و چې نیکبخته ګواه در باندې نشته، بس ده چې د خدای ته توبه وباسه. لیکن هغه کې هغه
نه د الله رسوله په ما د الله حد قایم که راغلی ما. نو چې په څلورم ځل یې ورته ووې نو نبي علیه السلام ته بیا تپوس کوي بیا سې به دې لاس ور وړي ویې نه صاحب هغه سمه ګناه مې کړې مړه سې به دې ښکل کړې را ښکل کړې نه هغه مضبوطه ګناه مې کړې چې پوره اقرار یې وکړ نو صحابه ورته یې وی دې بوځ او دې سنګسار کې په کاڼو باندې ولې واده کړی سړی چې دا ګناه وکړي نو حکم یې همدغه دی چې دی به په کاڼو سنګساروي. نو صحابه د مدینې نه بار بوتو نو د پیغمبر علیه السلام خو صحابه د بچو په شانتي وو په خپله خو ورته کتې نه شي ای بوځې سنګساری کې نو چې د مدینې منورې نه بار حره ورته یو سنګستان هلته بوتو په کاڼو یې پې شروع کړو او دې یې ویشته وینې ته بیا دی نو ګران کار دی احسان کار نه دی نو دې غریب به کله یو خوا منډوال او کله به بل خوا منډوال. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوښ یو جامه پرته وه په هغې یې پې غزار وکړو نو دا سر یې ولګېده نو را پرېوته او وینې ته ووتې حضرت عمر په جامو باندې ولګېده نو حضرت عمر ورته خیره وکړه ای فلان کیسه خدای داسې داسې کې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې د وینو شوې نه وې. نو رسول الله مبارک له چې کله صحابه واپس رالل نو تپوس وکړو څنګه چلو شو وی صاحب بس اخو مو په کاڼو وویشته د الله حکم پوره شو الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکاله من الله والله عزیز حکیم چې واده کړی سړی او ښځه دا بدعملي وکړي نو دغه سزا ده. خو صاحب یو ځای کې منډه کړې نو حضرت عمر په یو غټ اډوکي باندې وویشته او خیره یې ورته وکړه نبي علیه السلام سترګې مبارکې وپړسېدې عمر ته غصه شو عمر دلته راشه وی خیرې دې ورته ولې کړې دي لقد تاب توبة وی ده خو داسې توبه وویسته که دا توبه د ټول مدینې په خلکو تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبوله کړي. وی هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي یو سړی وی مال ورکوم ما بچکا یو سړی وی زوی ورکوم ما بچکا یو سړی وی کور ورکوم ما بچکا هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان تا توبه ما مړ که خو ما د آخرت د سزا نه بچکا نو تا هغه ته خیرې کې بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبة که دا تقسیم شي په ځمکې په ټول ځمکې په ګناهګار مخلوق د ټولو ګناه به پې خدای معاف کړي. داسې تربیت نبي علیه السلام نه صحابه وکړلې چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راله نبي علیه السلام له وی صاحبه زه هغه ښځه یم چې هغه معاش سره بدنام یم په ما هم د خدای حد قایم که الله اکبر ګواه پې نشته ضرورت سو توبه بیسته وکنه په ما هم د خدای حد قایم که نو په ګېډه یې ماشوم و ویده چې ستا دا ماشوم پیدا شي بیا راځه نو دا لاړه چې ماشوم یې پیدا شو نو بیا راله قسم د خلک وایي ډېر خلک دې زمانه کې صحابو پسې بد رد وایي دا خدای پاک بعضې صحابه باندې امتحان راولي چې دا غلطي وشي چې دا حکمونه نافظ شي چې خلکو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام د دې ګناه د سنګسارېدو اعلان کړی دی دا څه فرضي نه دی او نه مبالغه ده د دې مثال هم موجود دی چې وروسته څوک په مبالغه ور وانړی دا بعضې خدای قصدن کړي دي داسې نو ښځه راله وی صاحب چې بچی پیدا شو نو بیا راله وی د الله رسوله زما هغه بچی پیدا شو په ما د الله حکم جاری کا ورته پته وه چې همدغه حکم دی چې کوم زما په ملګري په مایز باندې جاری شوی او بیا مړه څونه سخت مرګ په کومه سخته طریقه مرګ په ما د الله حکم جاری کا د الله رسوله زما ماشوم پیدا دی او ماشوم یې وروڼي کې نغښتې راوړی نبي علیه السلام له حضور پاک ورته وفرمیل دا ماشوم له دا خوراک قابل نه دی ستا پی خوري زه چې کله دی د ډوډۍ د خوراک قابل شي نو بیا راوله بیا راشه نو چې ماشوم داسې د 2-2.5 کالو ته ورسېد او د ډوډۍ قابل شو الله قسم د حیران شي سړی تقوا دې ته وایي مونږ کې څه تقوا ده په پردي مال خېټه ورچو پردي عزت اخلو پردي بچي وجنو پردي ته کنزل کو پردي حیا مو واغشتا او خدای منم او د خدای یاره مې د پاړه کې خدای څه قسمته منئ خدای منل دې ته وایي تقوا دې ته وایي ماشوم یې غېږ کې نیولې او نبي علیه السلام له یې راوسته او په لاس کې ډوډۍ ورکړې ده ډوډۍ ماشوم له او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کو وی د الله رسول دا وګوره ماشوم زما د پیو نه ما بند کړی دی اګوره ډوډۍ خوري ماشوم نوړی خولې ته کړه وی د الله دپاره په ما د خدای حکم جاري کړه
به دا ماشوم ګوره د ما ته ضرورت نشته نوړی په لاس کې ده. الله اکبر، څومره ګران کار دی. حضور پاک دغه ماشوم واغېست، د خدای حکم دی پکې، نبي علیه السلام هم څه نشي کولی، اقرار یې کړی دی. ماشوم یې واغېست، بل چاله یې ورکړه، ویې د دې بچي تربیت کوه، او وی دا بوځې او پرده کې په دې باندې سنګسار یې کوې چې دا ختم شي. دا د تقوا مثالونه دي. دا حضور پاک یو معاشره جوړه کړه، داسې معاشره یې جوړه کړه چې د هر چا په زړه کې دا سوچ او دا فکر پروت و چې په ما د الله کیمره د پاسه به ځان تله، ځان به ساته، نه مسلمان له تکلیف ورکوه، نه مسلمان ته ضرر رسوه. صحابه خو ډېر لوی خلک دی. د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او تاریخ میں کتل، امام ابو حنیفه رحمت الله نو حیران بر یو ځل په بالاخانه کې ستړی ستومانه و، ځکه د هغه معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو، د شپې به ټوله شپه ولاړو د قرآن شریف تلاوت پې کو. در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو، عبادت پې هم کو. خو یو ځل په لاره باندې روانو، نو یو بوډی بل چاته نصیحت کوي، یو بوډی چا سره په جګړه شوې ده، نو هغه سړی خلک وي دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډی، ته ورته داسې خبرې کې ززا وي دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منظره سار مونځ کوي، دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي. نو امام ابو حنیفه دا خبره واورېده، خو ما کې خو دا صفت نشته، دې بوډی څنګه دا خبره وکړه، زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم. وی یاره دې بوډی دا خبر وکړه راشه دا شی راټینګ کا، نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کو، د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه، او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي که هغه څه خبره نشته. نو د شپې به عبادت کوو، نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوو، او بیا به د فقهي مسلو استخراج او استنباط هم کوم، مسایل به یې راایستل. نو لږ غوندې وخت به ده چې ته د غرمې اوچت شو، بله به وخته نو ده به شو. نو یو ځل د شپې د غرمې کټ ته به راوخت چت ته او اوده کېږي، نو خلکو ته خو پته یو سړي ور وډبو، ټک 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 ور وډبو. نو دی راویښ شو، کور والا ورته وایي صاحب وده شه، دا به څوکي دا وخت ستا د ده راتلو نه دی، مازدیګر دی راځي که سار دی راځي. وی نه څوک ضرورتمند به کېدای شي د مسلې تپوس څوک کوي. په پوړو راکوز شو، نو چې دروازې لرې کړ یو سړی ولاړو. امام صاحب ورته وایي ملګري څنګه راغلې؟ وی یاره جي د یو مسلې تپوس ته راغلې. نو که اوس ما غوندې سړی وي نو ورته به یې ښه یو پنځه شپږ خبرې کړو چې د خدای نیکبخت هغه جومات کې طالبانو سره ناست وم، هغه ټایم به راغلی. تاسو ته پته ده چې د شپې مې ارام نشته، او دا مې لږ د ارام وخت د خوب نه مې وباسې، دا مې د ارام وخت د خوب نه وباسې. وی د یو مسلې تپوس ته راغلی. وی وایه. سړی غلی شو. یاره جي وی یېره مې شوه چې را روانېدم نو یاده مې وه، خو یېره مې شوه. وی ښځه چې د یاده شي بیا راشه. الله مو بخه، زمونږ د جومات جوړولو کې 1.5 لاک روپۍ ګورې زه قرضدار یم، او ته پته ده چې د چا نه چندې نه غواړم، او ډېر لوی کار پکې پاتې، پلستر یې پاتې دي، بره په چت کار پاتې دی، د دې دیوالونو پلستر یې پاتې دي، او د بره پکې فرش پاتې دی. نو د د اخلاص نه لږ تعاون وکړئ ښه، انشاءالله تاسو له پې خدای پاک اجر درکوي. پوره د زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ چې دا مسله ختمه شي. ځکه چاته مه چوه نو بلا پیسې پې لګېدې، مونږ سره پیسې نه وي، بیا مې چانه وله قرض راواغېشتی، مې راکړه چې دا جومات پې برابر کړو، بیا به سره ګورو. نو دا مهرباني وکړئ لږ د زړه د اخلاص. او بل تاسو ته ما ویلي مو چې تاسې دوستان یاران هم وي، نو هغوی ته هم لږ غوندې یاداښت وکړئ چې دا مسله زموږ د جومات د الله کور دی او د ماشومانو مدرسه ده، نو چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي. او تاسو هم د زړه د اخلاص نه پوره تعاون وکړئ انشاءالله، نو ستاسو پکې لوی حصه وي. جمعې مونځ هم پکې کېږي، خلک دلته نه ځایږي، او بل پکې هلته کې درس قرآن هم دی. بهر کیف چې وی یېره مې شو، وی ښه چې د یاده شي بیا راشه. امام صاحب بره وخت، نو چې وخته او بیا ډډه وواله لږ ساته او خوب ورغی، نو سړي بیا ټک ټک شروع کړه. نو بیا وله راکوز شو، چې راکوز شو دروازې مقه سړی ولاړو. وی څنګه بیا رالې؟ وی یاره جي هغه مسله مې رایاده شو نو بیا رالمه. وی وایه یې وی دا ستا د کور د دغه دروازې پورې مې یاده وه، خو دلته مې بیا یېره شوه. که بشیر جان خو یو 5 شپږ چکه به یې پې لګولي.
او که زونه یو 2 څپېړه خو مې تېز ته وي، یو 2 څپېړه خو مې ته وي. ولې مونږ کې خو تقوا نشته، او امام ابو حنیفه کې خو تقوا ده چې دا خو سائل دی له مسلې تپوس ته راځي، دی ناپویه دی، نو زه خو ناپویه نه یم که نو بیا به راوخته. چې بیا به راوخته او یو فوټېله غوندې خوب سترګې یې ورلې، نو سړی بیا ټک ټک نارې کړی، نو بیا غریب پاندرم پایه را کوشي راووته چې بیا راځي. ملګري بیا څنګه رالې؟ وی هغه مسله مې را یاده شوه، هغې تپوس ته نه کوم. وی وایه یاره وایي چې د دې انسان د اودسماتي دا خوند خوږ دی او که تریخ دی؟ مسله هم ناشنا مسله، د انسان د اودسماتي خوند خوږ دی که تریخ دی؟ نو که زه ما به ورته څه وې؟ ما ورته راځه چې دې بوځمه او یو قاشوغه درکمه، نو په خولې که نو پته به په خپله ولګي چې خوږ دی که تریخ دی. ما خو به ورته داسې ویل چې ته راځه ډېران له دې بوځم، ټټی له دې بوځم ډېران له، او بس یو قاشوغه خوله کې در کوم، نو ما ته به هم دویه مسله معلومه شي او تا ته به معلومه شي. دا څه مسله ده چې 3 ځله یې د خوبه وویستم او ودې کړولم. امام صاحب ورته څه وایي؟ ډېر عجیبه انسان دی. او ورته وایي یاره چې لوند دي که نه، لوند نو دا خوږ دی، او چې اوچي نو بیا تریخ دی. د انسان او دسماتې چې لوند دي نو خوږ دی چې تازه وي، او چې اوچي نو تریخي. سړی ورته څه وایي؟ وایي جي تا سکلی دی څه؟ اوس امام صاحب ته ګوره او دې بیا ادبۍ ته ګوره، تا سکلی دی چې دا خبره کوې؟ اوس که زه وې که نه نو خدای چې څه به مې کول، که دا معذوره بشیر جانه مې نو خدای چې ځان به یې پرې ورچاو، دې خو ځان له یو شی دی که نه، او سا به یې ته ستا پرېښوده خو یې نه. امام صاحب ورته څه وایي؟ امام صاحب ورته څه وایي؟ وایي نه بچې سکلی مې نه دی، خو چې تازه وي نو مچان وله راځي، خوږ شي له مچ راځي، او چې اوچ شي نو بیا وله مچ نه راځي، نو معلومېږي دا چې بیا خوند بدل شوی دی د انور یا د هوا سره. اوس پېچې بچې ورته وایي او نو هغه سړی ورته وایي امام صاحب ته، وایي تا وګټله او ما بیله، تا وګټله او ما بیله. وایي څنګه؟ وایي دغه ځای ناست وایي زه ستا سخت مخالف یم. نو ستا متعلق باس راغی، نو چا وایي چې امام صاحب ډېر صابر انسان دی او ډېره لویه تقوا ده پکې. وایي ما ورته چې هغه کې سر ناړو نه صبر شته او نه پکې تقوا شته. وایي چې شته پکې، نو مې ودرېږه زه اوس معلومات کوم. نو ما ستا صبر معلوم کو، ستا تقوا مې معلومه کړه. تا ما ته د یو ناپوهه سوالګري په نظر وکتل، نو ما له دې سزا را نه کړه. که ستا په ځای بل څوک وې نو زه به یې بلا ډبولې ومه. نو تا وګټله، واقعي صبر او تقوا در کې شته او ما بیله. نو د امام صاحب په لاس یې بیعت وکړو او د امام صاحب په مریدانو په لویو شاګردانو کې داخل شو. نو حضرت امام یو بله واقع مې ولیدله، نو په لاره روانو نو یو سړي ورته کنځل شروع کړل. نو امام صاحب غلی دی او ورته کنځل کوي، کنځل کوي، ښه مضبوط کنځل ورته کوي. نو یو ځای راغی داسې چې هلته 2 لارې پیلېدلې، نو دا سړي جدا دې طرف ته کور و، د امام صاحب دې خوا کور و، کورونه یې جدا و. نو امام صاحب ورته هغه چوک کې ودرېده. سړي ته وایي ملګري وایي ستا لاره اوس زما نه جدا کېږي، ته داسې ځې او زه داسې ځم، نو له به دې ډک پاتې شي. نو دلته درته ودرېږم که د په زړه کې نور څه کنځلي چې هغه م وکړي، چړه تش کړې، لار بدلېږي، چړه دې تش پاتې شي. ولې کړه دې په دې کنځلو ډک پاتې شي، ناجوړه به شي. زه شابه وکړه یو څو کنځلې نور یم چې ته داسې ځې داسې ځې. نه را پرېوت د امام صاحب په لاسونو ښکلولو یې شروع کړه او تندي ښکلولو باندې شروع کړه. داسې قسمه صبر او داسې قسمه صفت پک چا کې دی؟ دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي څه وایي؟ دې ته تقوا وایي. بیبي څه وایي؟ وایي چې کله به اخره شپه شوه او تهجد به وکړل، نو په ځمکه به کېناسته او قبلې ته به یې مخ کړلې او دا خپله ږیره به یې دغسې په دا لاس کې ونیول، سپینه ږیره یې وه. وایي ما ته هغه منظر اوس هم یاد دی، سپینه ږیره به یې په دا لاس کې داسې ونیوله او الله ته به په چغو چغو په ژړا شو. یا الله ابو حنیفه سره یې اسم نشته، خدایه اسم نشته، دغه سپین ډکي دي ورسره الله، د سپینو ډکو سره به خالي لاس تعالی ابو حنیفه درځي. پروردګاره د دې سپینو ډکو د ابو حنیفه لحاظ وکړه. دې ته تقوا وایي. نو تقوا
بهترین صفت دی د شریعت او د طریقت د دواړو بنیاد دی. تا نه به لوی متشرع انسان اله جوړېږي چې تقوا درکوي، تا نه به لوی صوفي او لوی پیر او نیک سړی اله جوړېږي چې تقوا درکوي. او که دا دواړو کې ني، په یو عالم کې تقوا ني، په یو صوفي کې تقوا ني، نه ته بزرګ جوړېدی شي او نه ته نیک سړی جوړېدی شي. تقوا بنیاد دی. نو حاصل دا دی چې ته هر وخت کې دا تصور قائم کې، په خپل سوچ کې دا فکر قائم کې چې زه سم کوم، زمان الله خبرېږي او مال الله د هغې سزا م راکولی شي، د هغې جزا م مال راکولی شي او ما الله رانویم شي. دې ته تقوا ویل کېږي. د ټولو نه وړه مرتبه دا ده چې سړی د کفر او د شرک نه ځان وساتي، کفر و شرک نه ځان بچ کی. تقوا اتقاء عن الشرک والکفر، کفر و شرک نه ځان وساتي. دویم نمبر مرتبه څه ده چې سړی د غټ ګناه نه ځان وساتي، کبیره ورته وایي. درېیمه مرتبه څه ده چې سړی د وړې ګناه نه ځان وساتي. دا وړه ګناه ګورې موږ ته هېڅ هم نه ښکاري. ډېر خلک وایي دا ګناه مړه دا خو وړه ګناه ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو، وی صاحب دا وړه ګناه او لویه ګناه که وړه سړی وکړي؟ هغه ول عجیبه مثال ورکړو، وی د غټې ګناه مثال د غټې سکروټ کې دی او د وړې ګناه مثال د وړې سکروټ کې دی. نو وی وړه سکروټ که څوک بکس کې جامو سره ږدي، که وړه سکروټ که دې واخېسته او په بکس کې جامو سره کېښوده نو زر خو بیا دله ونه سوځئ. غټه دې کېښوده خو پاسات پې اور لګئ، خو که وړه دې کېښوده نو زر خو بیا ونه سوځئ، خو ګنټه دوه درې پس به رو هغه اور رسېږي ناګانه بیا دله غرغنډه کړي. دقسې غټه ګناه ده. غټه سکروټ که ده فوري دې سوځئ، وړه ګناه پوټینی سکروټ که ده دا چې پرته نو پړه کې داغ پیدا کوي نن وړه د سببه ترې غټه جوړه شي. او د ګناه د خوند مثال عجیبه ښودلی دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، عجیبه مثال یې ښودلی دی. وایي د ګناه خوند داسې دی لکه چې په سارمن د خاره خو لګېده او ګری دا ګرول تاله خوند درکوي. دا سرمن چې ګری تاله خوند درکوي او خو خوند دی پکې، لیکن دا ګرول تاوان دی د وجود دپاره که دا فایده ده؟ تاوان دی. ګری خوند خو درکوي، خو دننه سرمن دی زخمي کېږي، تاوان در درکوي. فایده دا ده چې دا خوند د ګرېدو لر کا پټی ولګوه، علاجو که ګولی وخوره، د دې خدا خوند تا ته ظاهري خوند دی خو ګورې دننه تاوان درکوي. دقسې د ګناه خوند دی. ګناه چې کوې تاله خو به خوند درکوي، لکه سرمن چې ګری خو دننه د تباکۍ بربادۍ دی. د دې خوند نه ځان وساته، د غټې ګناه نه ځان ساتل او د وړې ګناه نه ځان ساتل، دا تقوا شوه. او ټولو نه لویه سره چې کوم څیز نامناسب شی دی خلاف الاولا ورته وایي، د هغې نه ځان ساتل، هغې ته بیا ورع هم وایي. هغه اخیری مرتبه ده تقوا. نو تقوا چې سړی کې راله په معاشره کې جرایم به ختم شي. یو جرم که تا ولید زه به انعام به درله درکوم. چې یو سړی دا سوچ وکړي چې دا پردی مال دی او که دا خورم خو مانه الله خبرېږي، دې پردي انسان لکه څپېړه ورکوم خو مانه الله خبرېږي، سزا به راکوي. دې پردي مال ته که زه په غلط نظر ګورم او د پردي عزت په غلط طریقه باندې اخلم خو مانه خو الله خبرېږي، ماله به الله سزا راکوي. وایه که نه؟ نو په دې معاشره کې به یو جرم وشي. دا جرایم ولې مونږ کوو؟ تقوا نشته، د خدای یره نشته، د ګناه نه پرهیز نشته. هسې په خوله وایو چې خدای منو او خدای منو او آخرت کې به خدای سزا راکوي، خو په حقیقت کې د دې نه خالي یو، بلکې به 50 جرمونه راوباسو او ځان ته به نه ګورو چې یاره ما کې څومره جرمونه دي، بلکې به 80 جرمونه راوباسم او ځان ته به نه ګورم چې ما کې څومره جرمونه دي. زمانه که څوک مال غلا کي نو خیرې به ورته کوم، او د بل نه چې ته غلا کوې نو خیر دی. ستا زوی له که څوک سپېړه ورکړي تاله سپېړه درکړي نو 20 ختمونه واوسې کوې، ته پردي زوی له سپېړې ورکوې او پردي عزت اخلې، خیر دی. دا تقوا نه ده. تقوا که راله په بادشاه کې، په گورنر کې، په وزیر اعلی کې، په جج کې، په مولا کې، په ما کې، په تا کې، نظام به ټول ټیک ټاک چلیږي، هېڅ نقصان به بیا نه. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې دي څومره په تقوا مشتملې دي. د نکاح خطبه زه راته اکثر په دې دغه کې م ویم، په جمعه کې م ویم، ځکه حدیث کې راځي چې د چا چاته حاجت یې نو همدا خطبه دې ووایي. مونږ الله ته حاجتمن یو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ګوره تقوا راله، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، تقوا اختیار کې او سمې خبرې کوي.
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة، اے خلقه خدای نه ویریږئ. هدى للمتقین، قرآن شریف متعلق ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، متقیانو بیا صفت هم الله کړی او د نیکانو خلقو چې الله صفت کوي یدعون ربهم خوفا وطمعا، الله عبادت کوي خو تقوا پکې ده، یرم پکې ده. نو د نبی علیه السلام داسې خطبه مو نه لیدله، که د جمعې ده، که د اختر ده، که د استسقا ده، که د نکاح خطبه ده او که عام تقریرونه دي، ټولو کې تقوا لفظ شامل دی. او د قرآن حکیم یو آیت نه په سوونو آیتونو کې د تقوا لفظ شامل دی. نو تقوا بهترین صفت دی. ما مقصد خو ورسېدی که نه؟ لوی مقصد د تقوا ده چې ته ځان لی او که خلکو سره نو د الله زور او الله په دې خپل سر حاضر وګڼئ بس، او ځان کې یره پیدا کړي او د ګناه نه، د کفر نه او د غیر مناسب امورو نه ځان بچ کړي. دې ته تقوا ویل کېږي. الله دې په موږ کې پیدا کړي. دعا وکړئ رب العالمین موږ متقیان جوړ کړي. الله زموږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي.